الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عمار بيوت الله هم أهل الله او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علماء کرام بیان فرمائی چې د مسجد درې حقوق دي په مسلمان باندې. اول د مسجد تعمیر، د مسجد بهترین تعمیر کول دا د مسلمانانو ایمانی فریضه ده او ذمہ داری ده. دویم د مسجد صفائی خیال ساتل، مسجد صفا کول، مسجد پاکیزه ساتل، د مسجد صفائی، د مسجد سترائی، د مسجد خوبصورتی، د مسجد خوشبوئی، د مسجد رونق او خوشحالی او د مسجد صفائی دا د مسلمان ایمانی او دینی فریضه ده. دریم مسجد په اعمالو باندې آبادول دا د مسجد د ټولو څخه زیات حق دی. د تعمیر په باره کې الله رب العالمین فرمایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. کم خلق چې په الله او په آخرت باندې ایمان لري هغه به د مسجد تعمیر کوي، یعنی د مسجد تعمیر به مؤمن کوي، غیر مؤمن کافر باندې د مسجد تعمیر نسته. مؤمنان چې په الله او په قیامت ورځ باندې ایمان لري هغه به د مسجد تعمیر کوي. او د مسجد تعمیر دا د ایمان او د دیندار او د الله ته د قریب کېدلو نشانه ده او علامت. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان عمار بیوت الله هم اهل الله. د مسجدو تعمیر کول، د مسجد تعمیر چې سوکي دا د الله رب العالمین اهل الله دي، د الله خاص خلق دي. یعنی پټول مسلمانانو کې پټول مخلوق کې دا چیده الله رب العالمین دغه خلق خاص منتخب الله ته محبوب بندگان دي څوک چې د مسجد تعمیر کوي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من بنا لله مسجدا بنى الله له مثله بیتا فی الجنه. رسول الله فرمایي کم سړی چې مسجد جوړ کړي الله رب العالمین او مسجد د جوړولو نام اوري او د شهرت او د ریاکاری د پاره نه، من بنا لله مسجد جوړ کی د الله د خوشنودی د پاره، د دې د پاره چې الله راضي شي، د الله مخلوق په کې سجده کوي، عبادت کوي. بنا الله له مثله بیتا فی الجنه. الله رب العالمین به د ترا کور په جنت کې د توار د دې په بدل کې به الله رب العالمین د جنت محل ور نصیب کړي. یو حدیث کې دا هم راځي یو سړی وای چې زه ټول مسجد نسم جوړولې، د ټول مسجد تعمیر وس نه لرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې د مسجد په تعمیر کې د یو مرغی، د یو حیوان، د یو کبوتر غوندي مرغی د زالګي چې هغه کې بچانو اگي اچي دومره مقدار ځای څوک په مسجد کې تعمیر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې په بدل کې به الله رب العالمین هغه ته د جنت محل ورکوي. نو د مسجد تعمیر دا د ایمان مؤمن کېدلو او الله ته د قریب او پسند، الله ته د خوش کېدلو چې دا سړی د الله پسندیده دی. کم سړی سرمایه پیسې چې د مسجد په تعمیر کې لګیږي. نو د مسجد تعمیر دا لومبنی او اولنی حق دی په مسلمانانو باندې چې لکه خپل کور تعمیر چکی د الله د کور د مسجد تعمیر هم د مسلمانانو ایمانی او دینی فریضه ده. دویم حق د مسجد هغه دادی چې د مسجد ته تعمیر بعد مسجد ته صفا وساتل سي، د مسجد جاړو لګول، مسجد جارو کول، مسجد څخه کچرا، د مسجد څخه خاوري، د مسجد څخه کچرا او غند لري کول، مسجد خوشبو او صفا ساتل دا د ایماندار کېدو علامت دي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه راوی دي هغه وی ان امراه كانت تلقط القذى من المسجد فتوفيت فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها وقال اني رايتها في الجنه يلتقط القذى من المسجد. د نبی علیہ السلام زمانہ کې یو بوډۍ زنانه، یو سپینساده ښځه
هغه مسجد نبوي ته به راتلله د مسجد نبوي جاړو به لګاوي مسجد نبوي صفایي به کوله د هغه کچرې به لرې کولې مسجد به صفا کوي یو بوډۍ زنانه وله یو څو زمانه بعد نبی علیہ السلام پوښتنه وکړه چې هغه بوډۍ چې به مسجد ته راتلله مسجد خدمت به کوي جاړو به لګاوي صفایي به کوله کچرې به لرې کولې اوبه به ډکولې هغه زنانه اوس نه ښکاري نه معلومیږي صحابه ورته ویل یا رسول الله هغه زنانه خو کافي وخت کېږي چې وفات سوله او د هغه جنازه هم وسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ورته ډېر ناراضه سو وای ما خو اراده کړې وه چې که دا زنانه وفات سوله د دې جنازه به زه په خپله باندې کوم تاسې ماته ولې د هغې د وفات په وخت باندې نه وویله چې هغه وفات سوې ده صحابه ویل یا رسول الله موږ ویل چې یو بوډۍ زنانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زحمت ورنکو د هغه قریبانو رشته دارانو جنازه وکړله وفات سوله نو د وفاته بعد قریبانو جنازه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما دې په الله قسمې دا زنانه ما په جنت کې الله د دې حالت د دې هغه ما ته ښکاره کړي چې دا په جنت کې هم الله رب العالمین د مسجد ته خدمت په وجه باندې الله دې ته جنت ورکړی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلی د هغه زنانې دا بوډۍ چې د مسجد خدمت به کولو نبی علیہ السلام صحابو ته ویل د هغه قبر ما ته راوښیه د هغه قبر ته ولاړي رسول الله په قبر باندې جنازه وکړه طبراني کې دا روایت موجود دی یو بل حدیث صحیح ابن ماجه کې دی د ابو سعید خدری رضی الله عنه په سند باندې دی هغه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اخرج اذن من المسجد بنى الله له بیتا فی الجنه کم سړی چې د مسجد څخه موزي شی لري بدبودار شی او کچرا لري کوي او خاکا او خاورې او مسجد صفا کوي بنى الله له بیتا فی الجنه الله رب العالمین دغه سړی چې د مسجد خدمت کوي مسجد صفایی کوي الله رب العالمین به د ده دپاره د دې په بدل کې په جنت کې یو محل او کور ورته ورکړي او یو روایت کې راځي چې د جنت خدمت دا د جنت کې یو خاص حور دي په جنت کې یو خاص الله رب العالمین حور پیدا کړي دي چې هغه ته وایي حور العین عین معنا غټ سترګو والا حوري دا په جنت کې خاص حوري دي الله رب العالمین خاص خپل بندگانو ته په جنت کې ورکړي نبی علیہ السلام فرمایي کم سړی چې د مسجد خدمت کوي د مسجد صفائی کوي د مسجد څخه کچره وباسي دا سړی د جنت کې د حور العین مهر ادا کی مہر ادا کی دا هغه ولوري ورکړي لکه یو زنانه سره چې یو څوک واده کوي یو نکاح ورسره کوي نو په نکاح کې د زنانې مهر مقرر کیږي 2 لکه 3 لکه 15 لکه د زنانې مهر ولور مقرر کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت د حور عین ولور او مهر چې دی هغه د مسجد خدمت د مسجد څخه کچرا وباسل مسجد صفائی کول مسجد جاړو کول دا د جنت د حور العین مهر دی حدیث کی راضی طبرانی روایتی اخرج الطبرانی عن ابي قرصافه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخراج القمامه من المساجد مهور الحور العين د مسجد څخه کچرا وستل او صفائی کول دا د حور عین هغه دی بدله د مہر نو په دی وجه مسلمانانو د پاره پکار دي چې د مسجد د تعمیر ورسته د مسجد ته صفائی د مسجد ته سترایی د مسجد ته پاکیزگی خیال وساتل شي دریم حق په مسلمانانو باندې د مسجد دادی چې د مسجد تعمیر وسو د مسجد صفائی وسول د اغبات مسجد په عبادت باندې آباد مسجد په منزو باندې مسجد په تلاوت باندې مسجد په نوافل باندې مسجد په ذکر او اذکار باندې مسجد په درس قرآن باندې مسجد په درس حدیث باندې مسجد په دینی تعلیم باندې مسجد په اعمال باندې آباد په مسجد کې 5 وقتی منځونه په جماعت کیږي په مسجد کې دینی واعظ کیږي مسجد په عبادت باندې 24 غنټه آباد کی دا د مسلمانانو دویمه ذمہ داری ده یو حدیث کې راځي کم سړی چې یو قدم مسجد ته راځي په یو قدم باندې الله رب العالمین د یو ګناه معاف کوي او یو نیکی ور کوي یو درجه په جنت کې الله بلند کوي یو حدیث کې راځي چې په میدان محشر چې کوم ورځ باندې بل سایه نه وي د الله د عرش سایه به صرف وي هغه ټنډه سایه به الله رب العالمین او کسانو ته نصیب کوي په هغه او کسانو کې یو هغه سړی دی چې د زړه د جماعت او د مسجد سره تړلې وي
حضرت ابو هريره رضی الله عنه راوی دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 7 يذلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. هغه سړی دی چې زړه د مسجد سره تړلی د یو ضرورت لپاره ووتي بیرته چې د مسجد د لمانځه وخت شو د هغه څه مخکې دی مسجد ته راسي. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من الف المسجد الفه الله تعالی. کم سړی چې د مسجد سره مینه لري، د مسجد سره تعلق لري، د مسجد سره محبت لري، خپل اوقات په مسجد کې زیات لري، الفه الله تعالی، د دې سړی سره الله مینه کوي، د دې سړی سره د الله محبت راځي، دا سړی د الله محبوب جوړیږي، دا د الله پیارا د الله پسندیده انسان جوړیږي. ایو حدیث کې دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما توطن رجل المسجد للصلاة والذكر الا تبشبش الله الیه کما یتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم علیهم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کم سړی چې مسجد د لمانځه او د ذکر د پاره خپل وطن جوړ کی، خپل استوګنځای جوړ کی، مسجد کې زیات وخت تیری، مسجد ترازی، الله رب العالمین دې سړی ته داسې خوشحالیږي تبشبش الله الیه، الله داسې ورته خوشحاله سي چې کم سړی مسجد ته جمعات ته راسي لکه تاسې چې یو سړی د ډیر وخت مسافر وي، د کور انسان کال یو نیم کال له سفر راځي، د کور انسانان څومره هغه په راتګ باندې خوشحالي استقبال ته راځي، دا ترا کم سړی چې مسجد ته راځي الله رب العالمین داسې ورته خوشحالیږي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ان للمساجد اوتادا، ځینې داسې خلک دي چې هغه خپل استوګنځای، خپل د اوسېدلو ځای یا خپل د زیات وخت تیرولو ځای مسجدونه جوړ کړي، لکه اوتاد میخ ته ویل کېږي، لکه میخ کم ځای وي همیشه کم ځای ټک والسي نو میخ هلته کم سړي چې خپل ځای مسجد جوړ کړي، مسجد کې زیات وخت تیروي، نو پیغمبر علیه السلام فرمایي الملائکة جلساؤهم، فرشتې د دې انسان سره همیشه ناست دي، فرشتې د دې انسان ته راځي، د دې مجلس ته راځي، ملائکه دله راځي، ان غابوا یفتقدهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجة اعانوهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم خلق چې خپل زیات وخت په مسجدو کې تیری عبادت او ذکر لپاره، ملائکه او فرشتې د سره ناشتي هغه وخت ور سره تیری، فرشتې د په دعا باندې امین وای، او کچیر دا انسان غایب شو د یو ضرورت و د هغه په وجه باندې فرشتې د هغه ذکر کوي، و ان مرضوا عادوهم، کدا انسان مریض سو نه جوړ سو کور کې پروتو فرشتې کور ته ورته راځي عیادت او بیمار فورسی کوي، او کچیر د دې یو حاجت او ضرورت رالی د مسجد آباد کننده انسان دی یو ضرورت رالی دنیوي کار باندې بوخت سو اختصو، نو فرشتي چې دي اعانوهم ملائکه د اعانت کوي. نو علما لیکي چې د مسلمان باندې د مسجد درې حق دي، اول د مسجد صحیح تعمیر کول، په حلال او پاکیزه روپۍ باندې پیسو باندې د مسجد تعمیر کول، دویم د مسجد د صفایي او سترایي خیال ساتل، دا غټ عبادت دی، دا د الله ډیر محبوب عمل دی، دریم دا چې مسجد په عبادت باندې، منځو باندې، تلاوت باندې، په ذکر اذکار باندې، په درس قرآن باندې، درس حدیث باندې، دینی درس باندې د مسجد آبادول، دا درې سره د حق د مسجد په مسلمان باندې. الله رب العالمین دی د الله کورن جوړول، مسجدونه جوړول، مسجدونه صفا ساتل او مسجدونه په دین باندې آبادولو موږ ته توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد